په افغانستان کې د څړځایونو ژوندبڼو د بنسټیز مدیریت او ځنځیري تولیداتو د پرمختګ د ارزښت تر سرلیک لاندې یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. یاد ورکشاپ چې د خوراک او کرنې نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی و، د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیارغونې د انجمنونو رئیسان او غړو پکې ګډون کړی و. د زراعت ریاست د طبیعي منابعو امیر اصحاب الدین حلیمي د ځنګلونو او څړځایونو په ارزښت او اهمیت خبرې وکړې. ویل چې موخه یې دا ده څو په شریکه له دغو طبیعي منابعو څخه ساتنه وکړو او د دوی د بیارغونې لپاره لاس په کار شو. نوموړي په سیمو کې د انجمنونو له رئیسانو غوښتنه وکړه څو په دې برخه کې عامه پوهاوی وکړي. د زراعت ریاست د ځنګلونو او څړځایونو مدیر توریالي پیغام خبرې وکړې. ویل چې نن زموږ د ټولنې هدف دا دی چې ځنګلونه او څړځایونه وپېژنو او د دې ساتنه وکړو. هغه زیاته کړه که ځنګلونه وساتو نو د سیلابونو مخنیوی کیږي او ورسره جوخت د ځمکې تخریب څخه ساتنه کیږي. د غراس په ناسته کې د اف ای او ولایتي مسؤل محمد یاسین نوري د دې ورکشاپ په ارزښت خبرې وکړې او ترڅنګ یې له برخوالو وغوښتل چې د ځنګلونو او څړځایونو د پیژندنې ترڅنګ یې باید ساتنه هم وکړو. دا ورکشاپ د اف ای او د مؤسسې لخوا جوړ شوی و د لغمان ولایت د ځنګلداري او د څړځایونو د ساتنې انجمنونو لپاره چې دلته لغمان ولایت کې اف ای او مؤسسه درې ولسوالۍ کې کار کوي، مهترلام، قرغی او الیشنګ ته دلته اته انجمنونه لري. انجمنونه ټول عام کلیوال خلک دي چې د ځنګلونو د څړځایونو ساتنه کوي. د هغوی لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ کړی دی. دا ورکشاپ ډیر موثر دی، ډیر مفید دی. تقریبا موږ د کال مخکې دلته د انجمنونو سره کار کوو. دوی لپاره مو ارتقاء ظرفیت او عامه پوهاوی مجلسونه په محل کې جوړ کړی و. نو دا یو ورځنی عمومي ورکشاپ و چې دوی لپاره هغه د کار مسؤلیت، د کار طریقه، د اهمیت او په وخت سره کولو لپاره دا زموږ نظر ډیر مهم او با اهمیت ورکشاپ اوس ان شاء الله دا خلک به ترې ګټه پورته کړي او په خپل کلي باندې چې دوی کله واپس کیږي دا به عملي کړي. د یادونې دا چې په تیرو څو لسیزو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ځنګلونو ته زیان اوښتي او ترڅنګ یې څړځایونه د ځایي خلکو له لوري غصب شوي چې له امله یې د هیواد مالداري ته سخت زیان اوښتی. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.